السلام علیکم چرته تاسو غواړئ چې د انګلیش ګرائمر زده کړئ نو دا ویډیو تر اخیره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې به تاسو ته یوه داسې اسانه طریقه دروښیم هغه ملګرو دپاره کوم ملګري چې غواړي چې انګلیش زده کړي د انګلیش ګرائمر زده کړي نو د هغه ملګرو دپاره دا ویډیو ډېر زیاته لازمي او ضروري ویډیو ده. په نن ویډیو کې ستاسو لپاره ما یو داسې اپلکېشن راوړی دی چې په دې اپلکېشن کې تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې تاسو په دې کې زده کړئ چې د ناون څه قسمونه دي، پروناون څه ته وایي، دغه شان په دې کې پریپوزیشن څه ته وایي، دغه شان ایډوربز، ایگجکټیوز، پریزنټ ټینسز، پاست ټینسز، تاسو ته به سکرین باندې ښکاري فیوچر فارم یا په دې کې دغه شان سنټنس پیټرن څه دی، کوېسچنز، ورب، دغه شان ریپورټډ سپیچ، ریلیټیو کلازز، لینکینګ ورډز، دغه ټول څیزونه به صرف په دې یو اپلیکیشن کې تاسو ته میلاو شي او په دې کې تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ دغه ټول څیزونه زده کړئ. که تاسو دلته په یو نوم باندې کلیک کوئ نو په دې کې به دننه نور هم تاسو ته ډېر زیات څیزونه اوپن کېږي، مطلب که دلته په یو څیز باندې کلیک هم تاسو ته ښکاري په دې کې به دننه نور تاسو ته ډېر زیات څیزونه اوپن شي. نو خاص کر د سټوډنټانو لپاره دا اپلیکیشن ډېر زیات لازمي دی. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، دغه ټولې طریقه ته هم ښایم چې څنګه به تاسو په دې کې زده کوئ، ورسره د اپلیکیشن به تاسو ته چېرته میلاو شي. له دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ پیج ځان سره هم لایک کړئ، بیا به زموږ راتلونکي هرې ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې پخپله در رسي. نو هغو ملګرو فسټ اف آل به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ، د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې هم میلاو شي. کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به د ویډیو د پاسه او لاندې په کمنټ کې لینک میلاو شي، د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ زه به فسټ اف آل ته کلیک واخلم په ناونز باندې چې په ناونز کې کوم قسمونه دي. نو تاسو ته ښکاري په ناونز کې دا قسمونه دي: سینګولر، پلورل، کاونټیبل ان انکاونټیبل. که تاسو به د یو باندې کلیک کوئ په دې کې به دننه نوره ډیټا تاسو ته راکولاویږي او تاسو پکې نور څیزونه دننه زده کولی شئ. د دې نه وغیره که زه دلته کلیک واخلم په پریپوزیشنز باندې نو په دې پریپوزیشنز کې ماته دننه څه شو کېږي دغه ته هم ښایم تاسو ته ښکاري پریپوزیشنز. دلته فسټ اف آل څه لیکلي ایټ ان ان، یعنې دا پریپوزیشنز دي. دا به تاسو استعمالوي څنګه تاسو ته ښکاري شي از ویټینګ ایټ دی ډور، یعنې هغه په دروازه کې انتظار کوي. نو ایټ یې پکې دلته استعمال کړی تاسو ته ښکاري دا پکې په بدل لږه غټ ډیزاین کې دی، فونټ یې چینج دی. دلته تاسو زده کولی شئ چې پریپوزیشن به تاسو په کومه طریقه باندې استعمالوي، په څنګه جملو کې به یې استعمالوي، په کوم ځای کې به یې استعمالوي. بیا دلته تاسو ته ښکاري پریزنټ ټینسز. که زه تاسو ته ټینسونه وښیم نو په دې کې دننه پریزنټ ټینس باندې به زه کلیک کړم، تاسو ته ښکاري په دې کې به دننه تاسو ته ډېر زیات په اسانه طریقه باندې مختلف جملې هم شو کړي وي. فسټ اف آل لیکلي آی ایم برټش، دا زموږ سره کومه جمله ده، دا پازیټیو جمله ده، تاسو ته ښکاري پازیټیو ورته لیکلی دی. بیا شارټ فارم کې به تاسو څنګه وښئ، تاسو ته ښکاري دا شارټ کلی دی ایم امریکن، دا شارټ کټ به تاسو داسې وښئ، ایم به وښئ، آی ایم به بیا نه وښئ. بیا نیګیټیو دا څنګه دی، نیګیټیو تاسو ته ښکاري آی ایم ناټ فرنچ، یعنې زه فرنچ نه یم، نو تاسو ته ښکاري دا پکې نیګیټیو دی. بیا شارټ فارم کې به تاسو څنګه وښئ، ایم ناټ فرام ایټلي، تاسو ته ښکاري زه د ایټلي نه یم، ایم یې لیکلی، آی ایم یې نه دی لیکلی، دا پکې شارټ فارم دی. داسې پکې تاسو هم زده کولی شئ. د دې نه وغیره که تاسو په دې اپلیکیشن کې لږ لاندې لاړ شئ نو په دې کې به تاسو ته ښکاري سنټنس پیټرنز یا کوېسچنز. تاسو ته ښکاري که زه په کوېسچنز باندې کلیک کړم نو یس نو کوېسچن، که تاسو دلته دا باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري تاسو هم په اسانه طریقه باندې انګلیش زده کولی شئ. آر یو انګلیش، بیا دلته ښکاري یس آی ایم، نو آی ایم ناټ. تاسو به دې دواړو کې جواب ورکولی شئ، یس زه ویلی هم شم یا نو آی ایم ناټ زه نشم ویلی. واز اټ ایکسپینسیو، یعنې دا ګرانو، نو نو اټ وزنټ ویری ایکسپینسیو، دا زیات ایکسپینسیو نه و. تاسو ته ښکاري دا ټول ورته جوابونه لیکلي په اسانه طریقه باندې تاسو د یس او ورسره د نو چې کومې هلته کوېسچنز دي نو هغه تاسو په اسانه طریقه باندې زده کولی شئ. د نه وغیره په دې اپلیکیشن کې نور څه دي، که تاسو په دې اپلیکیشن کې لاندې نور لاړ شئ، لینکینګ ورډز چې کوم دی پکې تاسو ته هم میلاو شي، چې یعنې ورډ د یو بل سره څنګه لینک کېږي، فیسیو فارمز، دغه ټول څیزونه تاسو ته میلاو شي. که زه یو شي تاسو ته ښیم ویډیو به ډېرې زیات اوږده شي، خو ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او بیا خاص کر سټوډنټان تاسو له دې نه ډېره زیاته فایده اخیستلی شئ. خو ګمرګرو امید لرم ستاسو په دا نننۍ ویډیو خوښه شوې. که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغوی ته هم څه فایده واخلي او موږ به خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله